بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. ستاسو ورور امین فطرت په سکرین به تاسو ته ښکاري اسماء اخلاص خور را سره ولاړه ده او منصور لاله را سره ولاړ دی. اسماء اخلاص خور راغلي د عمرې نه دغه ملګري ټول په جمع راغلي دي د هغوی مبارکباد دپاره. په هغې کې را سره منصور لاله ولاړ دی. منصور صاحب په پروګرام کې درته په خیرالۍ او هرکلی مننه ژوندي راته اوسئ. الله منصور صاحب د اسماء اخلاص خواله چې څنګه تاسو راغلي یئ د عمرې په حواله باندې څه محسوسوئ؟ نو داسې ده چې هغه دغه زموږ حساب کتاب داسې دی چې کله هم موږ یو بل لیدلی دي نو اسما اکثر خبره کړې چې یاره موږ هغه محفل وکړو کېناستو یو ساعت نو ډېر زیات خوند یې وکړو که نه. نو هغه خلوص چې کوم دی لکه هغه فرزونه په یو بل باندې زموږ دومره شته دی چې الحمدلله چې کله هم یو بل ووینو نو خوشحالیږو او د ژوند هغه نور چې کومې خبرې دي نور هم رنګین شي ښکلي شي. په کار هم دا د ملګري او یاران دوستان دغه ته وایي چې د انسان په داسې وخت کې په کار ملګري چې راغلي یا فیملي خلک راغلي دي د هغوی دپاره څه پیغام ورکول غواړي؟ زه بې انتها خوشحاله یم. زه وایم چې په دې دومره مطلب لنډ تنګ وخت کې دومره هم لاسو ګوزګار دي چې زمونږ کره راشي زما د مبارکي دپاره راشي یا زما د خوشحالۍ کې ځان شریک کړي. نو دا زما دپاره د خوشحالۍ د ویاړ او د فخر خبره ده چې منصور لاله راغلی دی، تاسو راغلي، بلها نور افسران راغلي وو، نور چې کوم نږدې د ګاونډ خلک شو، د فیملی خلک شو، هغوی هم راغلي وو. نو زه خوشحاله په دې شوم چې یاره زما په دې خوشحالۍ کې تاسو زما سره خوشحالي شریکه کړه او ما له مو ډاډ او حوصله راکړه. زه غواړم چې داسې وړې وړې خوشحالۍ سړی را جوړې کړي، ملګري پکې سره وویني، دا خپل خپلوان را جوړ کړي. څنګه چې منصور لاله وایي چې ژوند پکار دی، ژوند ډېر زیات لږ دی او ډېر زیات مختصر دی. ته ګورې سبا به منصور لاله نه وي نو زه وایم که نه چې او زه وایم نو زه وایم وړې موقعې دې را جوړې شي، دغه شان ښکلي پروګرامونه دې را جوړ شي. دا خو الحمدلله د ډېر مقدس مقاماتو له موږ تللي وو، د الله کور ته تللي وو. خو د دې نه علاوه نورې هم خوشحالۍ شته دی چې انسان را جوړي کړي او په هغې کې سره ملګري شي. او زه خوشحاله به دې یم چې زما په خوشحالۍ کې تاسو شریک شوئ. زما دپاره دا غټه خوشحالي ده. د بل له خوشحالي ورکول چې که نه اصلي خبره دا ده چې هغه هم دا زموږ یو استاد خالد خان اسرت استاد صاحب زموږ استاد دی. نو هغه یو خبره ډېره کوي، یو عقل خوشحالول دی، یو روح روح په څه خوشحالي یو عقل که نه. هغه به وایي چې روح په دې خوشحالي وایي بلکې خدای دې راته ژوندی ساتي، خدای دې بغیر د هغه نه موږ نه کړي. نو هغه وایي چې روح په دې خوشحالېږي که نه چې ته بل له څه ورکړې، د بل خوشحالي چې کوم دی نو هغه کوشش وکړي چې هغه له خوشحالي ورکړي. او عقل په دې خوشحالېږي چې د بل نه خوشحالي ورته وړې. نو روح او د عقل خو تا ته پته ده چې روح کله خوشحاله نو د سړي ټول هر څه مطلب بالکل د هغه په مخ تازګي، د هغه په سوچ تازګي، د هغه په فکر تازګي، د هغه ضمیر مطمئني چې کله ستا روح تا نه خوشحالي. خو که عقل خوشحالي که نه د عقل د خوشحالولو سره به ته د ډېرو خلکو کورونه ورانې، د ډېرو خلکو په کورونو کې به ته خفګانونه پیدا کړې. نو زه ډېره زیاته مننه کوم امین ستاسو هم د منصور لاله هم خوشحاله راته اوسئ او بریالي اوسئ او انشاءالله داسې خوشحالۍ دې په تاسو راشي چې موږ بیا تاسو کره راشو. د منصور لاله نه به ستاسو په دغه پروګرام کې د منصور لاله د هغه د خوښ یو غزل هم واورو. ضرور. غزل خو داسې ده چې د خوښې خو نشم ویلی، خو بهرحال کار څه مخې له راغله هغه به درته ووایم چې هغه چې تا د خپله ځانه بیلوو ژړلې، هغه چې تا د خپله ځانه بیلوو ژړلې، څه موده فس مې په یو غر کې سیکاغو ژړلې، څه لوی اقرار ورپکې پټو ما اوس هم جړوي، څه لوی اقرار ورپکې پټو ما اوس هم جړوي، زما د مینې نه انکار چې یې کوو ژړلې. ډېر ښه منصور صاحب. او په هغه راز باندې اوس لږ لږ پوهېدلی یم، په هغه راز باندې اوس لږ لږ پوهېدلی یم چې زما لاس یې خپلو لاسو کې نه و جړلی. دا شعر هغه چې ما پکې باور د محبت ورکوو، هغه چې ما پکې باور د محبت ورکوو، هغه چې ما پکې باور د محبت ورکوو، هغه مقام یې راته ورو ورو یادوو جړلی. ډېر ښه منصور صاحب. باور یې ورکوو ژړلی، وخت ډېر ښه. چې هغه چې ما پکې باور د محبت ورکاو یو وخت که نه هغه مقام یې راته ورو ورو یادوو جړلی. بیا وایي چې دومره یې وویل کیدی شي اخري دیدن شي، دومره یې وویل کیدی شي اخري دیدن شي، مخ په پړونو کې ورو ورو پټاوو جړلی. هغه ویلي وو چې بیا د یار د کلي نظم، هغه ویلي وو چې بیا د یار د کلي نظم، منصوره بیا یې تلو ته ځان تیاروو جړلی. هغه ویلي وو چې بیا د یار د کلي نظم، منصوره بیا یې تلو ته ځان تیاروو جړلی. بیا یې تلو ته ځان تیاروو جړلی.